أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم صادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد. محترم ورونو، د مخه تر دې چې په اصلي مقصد شروع وکم د یوه شي یادول ضروري بولم. هغه دا چې کومې فتې چې تر اوسه زما د طرفه ثبت سوي او نشر سوي دي هغه په دې ډول دي. اول سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم چې په 15 یو نیم ساعته په توکي دی، چې د عربو مختصر تاریخ، د کعبه شریف بنا، د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک میلاد، او بیا د برکت ډک بعثت، معراج، هجرت، جهاد او غزوات، او بالاخره د اشرف المخلوقات صلی الله علیه و آله وسلم د غمه ډک رحلت په پوره تفصیل سره بیانوي. دوهم د آخري سفر په نامه یو سلسله چې په 8.5 ساعته په توکي ده. دا سلسله د زکندن، مرگ، قبر، روح حالات او بیا د قیامت لوی او کوچنی علامې، په خپل قیامت، حشر، حساب کتاب، میزان، پل صراط، جنت او دوزخ مفصل معلومات پکښې دي. دریم یو نیم ساعته پته چې د لمانځه د فضایلو، احکامو او ترجمې په باره کې ده. څلرم یو نیم ساعته پته چې د انسان د خلقت او پیدا کېدو مقصد بیانوي، او د نبوت د اثبات دلایل پکښې بیانېږي. پنځم د حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما سیرت چې د هغو خلافت، جهاد، عدل او تقوا بیانوي، او بیا د هغو د غمجن وفات حالات راشي، چې دا سلسله هم په 6.5 ساعته په توکي ده. شپږم یو نیم ساعته فته چې د کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله فضایل، معنا او په هغه سره عمل کول بیانوي. اوم دغه موجوده سلسله چې د دریم خلیفه امیر المؤمنین حضرت عثمان ابن عفان ذی النورین رضی الله تعالی عنه شهادت، او د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د علم، تقوا، جهاد او ژوند په باره کې معلومات راکوي. دا هغه نشریات دي چې د الله عزوجل په توفیق او احسان مکمل سوي دي. او تر کار لاندې پته ان شاء الله تعالی قصص الانبیاء چې د ټولو انبیاء علیهم السلام د ژوند او رسالت قصې دي، او بیا د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ژوند. او که ژوند باقی و تر هغه وروسته به د اعجاز القرآن په نامه سره یوه خوندوره او د علم ډکه سلسله ترتیب سي. وما توفیقی الا بالله. او د ټولو اوریدونکو څخه د دعا امید لرم. ورونو، یو بل شی چې د هغه یادول هم ضروري بولم، هغه دا چې په داخل کې د سعودي عرب د غزما د فتو د ټیپولو او ثبتولو اجازه وچاته نسته. هر څوک چې غواړي زما څخه دې طلب کړي، مګر هو هغه څوک چې په خپل کور کې په خپل ټیپ د خپل ځان دپاره ثبتوي هغه کولی شي. خدا چې په بازار کې د تسجیلاتو په واسطه ثبتوي او بیا نشروي، دا اجازه په کلی او قطعي صورت سره چاته نه ورکوم. که څوک دا کار بې له اجازې څخه وکړي دا حرام دی، او د حرامو څخه د ځان ساتل د هر مسلمان دیني وظیفه ده. خو خارج تر سعودي دی الله عزوجل و هر چاته دا توفیق ورکړي چې تر ډیر لا ډیر یې ثبت او نشر کړي، او الله جل جلاله دی د خیر جزا او بدله ورکړي. اوس به د فتې په اصلي مقصد شروع وکم. محترم ورونو،
په ځوان صحابه کرامو کې 4 عبدالله نامې موجود دي چې 4 سره د اسلام نامتو عالمان او متقان دي. دغو 4 ته د احادث، فقه او تاریخ په کتابو کې عبادله 4 ویل کیږي چې دا 4 عبدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب، عبدالله ابن عمر ابن الخطاب، عبدالله ابن زبیر ابن العوام او عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنهم اجمعین دي چې هر یو د دوی په اسلام او اسلامی تاریخ کې خاص مقام او لوړه درجه لري. هو یو بل جلیل القدر او عالم صحابي د عبدالله ابن مسعود په نامه سره سته، خو هغه په دغه عبادلو کې نه دی داخل، ځکه هغه د هغه اصحاب کرامو څخه دی چې په عمر پاخه و، عمر یې زیات و، خو دغه 4 ټوله ځوانان او د صحابه کرامو زامن و چې دوی په خپل هم اصحاب کرام او پلرونه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نږدې ملګري او معززه اصحاب و. خبره دا ده چې ما اصلا په قصص الانبیاء شروع کړې وه او په هغه سلسله کې مې 2 فتې هم ثبت کړې وې، خو یوه ورځ یا یوه شپه بیده وم. په خوب کې راته وویل سوه چې د عبدالله ابن زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه ژوند بیان کړ. نو ما هم په هغه خوب عمل وکړ، قصص الانبیاء مې پر هغه ځای پرېښاوه او په دغه خوږه او غمجنه سلسله مې شروع وکړه. او په دغه حکمت زه هم نه پوهېږم چې ولې د دغه سلسلې په بیانولو امر کړه سوم. که ژوند باقي و او الله عز وجل توفیق راکړي د دغه 4 عبدالله نامو د ژوند، علم او تقوا په باره کې به څه ناڅه حالات درته بیان کم. خو اوس به د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه په متعلق او د هغه د سوانح په باره کې یو څه بیان درته وکړو. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه جلیل القدر صحابي، لوی امام، پهلوان مجاهد دی او دی په اسلامی تاریخ کې د لوی قدر او مقام خاوند دی. د هغه انګشت شماره پهلوانانو او جنگي قهرمانانو څخه وو او د هغه خاصو عابدانو او زاهدانو څخه وو او د مسلمانانو د ممتاز او معدود علماو څخه وو. په دې کې ټول هغه صفتونه سره یو ځای سوي دي چې شاید په ډیرو لږو خلقو کې موجود وي: علم، جهاد، عبادت او تقوا. مجاهد علیه الرحمه چې د تابعینو څخه دی د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه په باره کې وایي چې د عبادت په اقسامو کې چې به خلق د هر عبادت څخه عاجزه سوه، یعنی نه به سوای کولای، هغه عبادت به عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه کاوه. یو ورځ په مکه مکرمه کې ډیر شدید باران وسو او د هغه په واسطه د اوبو لوی سیل راغی او د کعبې شریفې شاوخوا ټوله په اوبو ډکه سوه، هیچا طواف نسوای کولای. نو په دغه وخت کې طواف ودرېدی، هیڅ طواف نه کېدی. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه ورته مخه سو او په اوبازي طواف وکړي. کم وخت چې خلق د دغه عبادت څخه عاجزه سوه، دی رضی الله تعالی عنه ورته مخه سو. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه لوی مجاهد و. هشام ابن عروه رحمه الله د ده په باره کې وایي عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه چې کوچنی و او پر خبرو راغی، اوله خبره چې ده کړې ده یا اول لفظ چې د ده تر خولې راوتلی دی السیف، یعنی توره. نو ده په خپل ژوند کې هیڅ کله توره نه ده ایښې، نه د خولې څخه نه د لاس څخه، همیشه به توره ورسره وه. ابن یناق المکی رحمه الله وایي عبدالله ابن زبیر یوه ورځ پر رکوع سو، وایي زه ناست وم، قرآن مجید مې وایه او عبدالله لمونځ کاوه. په لمانځه کې پر رکوع سو، وایي ما سورة البقره ووایه، سورة آل عمران مې ووایه، سورة النساء او سورة المائده مې وویل. ده د هغه رکوع څخه لاثر نو راپورته کړي. او تاسې پوهیږئ چې دغه 4 سورته د قرآن مجید هغه اولنی سورتونه دي چې تقریبا 6.5 سپارې کیږي. دا د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه یوه رکوع وه. فکر وکړئ، موږ هم منځونه کوو،
یوازې دا نه چې ابن یناق رحمه الله وایي بلکې ډېر تابعین د ده د عبادت بیان کوي او وایي عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه چې به پر سجده سو داسې آرامه او اوږده سجده وه چې د حرم شریف مرغان به د ده پر شا او اوږو کښېنستل د هغو په خیال به د حرم شریف د ډبرو څخه یوه ډبره ورتله د ده د دشمنانو څخه یو دشمن چې عبدالملک ابن مروان دی چې د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه او د هغه په مابین کې لوی جنگونه وه هغه د ده په باره کې وایي چې عبدالله شجاع دلاوره او د دلاوره کورنۍ څخه و او سیوطي رحمه الله وایي عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه جلیل القدر صحابي دی او د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها په کور کې تربیه شوی دی او د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه ډېر احادیث روایت کړي دي او د عبدالله نسب په دې ډول دی عبدالله ابن زبیر ابن العوام د پلار او د مور د طرفه شریف او قریش دی د پلار د طرفه عبدالله ابن زبیر ابن العوام ابن خویلد خویلد څوک دی خویلد د ام المؤمنین خدیجه رضی الله تعالی عنها پلار دی نو عوام د عبدالله نکه د خدیجه رضی الله تعالی عنها ورور او بیا نو خویلد ابن الاسد ابن عبد العزى ابن قسی ابن کلاب چې قسی ابن کلاب د مکه مکرمه به مثله او عمومي مشر مگر عبدالله د مور د طرفه د چا زوی دی مور یې اسماء بنت ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنها ده تر دې لوی مشرف نسب بچیری وي پلار یې زبیر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حواری او نکه خویلد د ام المؤمنین خدیجه رضی الله تعالی عنها پلار او د پلار د طرفه انایه صفیه بنت عبد المطلب رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمه مور اسماء رضی الله تعالی عنها نکه ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه او خاله حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ده دا ټول شرف او درجه و چاته یو ځای کېدای سي او بل دا چې د ده زیږېده د مسلمانانو دپاره فتح بری کامیابي وه د ده زیږېده د مسلمانانو په تاریخ کې لوب فتح بلل کېږي چې د هغه قصه داسې ده کم وخت چې مسلمانانو مدینې منورې ته هجرت وکړي د مدینې منورې یهودو اوازه واچول چې موږ په مسلمانانو سحر کړی دی نر کوچنی یې نه پیدا کېږي د مسلمانانو نسل او نسب به قطع سي ځکه چې نر نه پکښې زیږي او دا موجوده مسلمانان په قرار مړه کېږي دا اوازه نشر سوه په شروع کې خلق په شک کې وه خو د څو ورځو په تېرېدو سره دا معلومه سوه چې رښتیا هم ټول کوچنیان چې زیږي انجونې دي او کوم هلک چې وزیږي هغه مري او دا کار دوام وکړي هفته تېره سوه دوې تېرې سوې میاشت تېره سوه دوې درې څلور میاشتې تېرې سوې حالات دغسې روان دي څو خلقو هغه اوازه رښتیا وبلل او ویې منل حتی دا خبر و قریشو ته ورسېدی او هغو ویل یوازې یهود ستاسې دپاره کافي دي رښتیا هم چې په مسلمانانو کې نر هلکان و نه زیږي مسلمانان ختمیږي څو په دغه وختو کې اسماء د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور د مکې مکرمې څخه و مدینې منورې ته هجرت وکړي او دا یې هم د حمل اخرنۍ میاشت وه چې مهاجره سوه کم وخت چې قبا ته ورسېده هلته د ولادت حالات ورته پیښ سوه او نر کوچنی پیدا سو مړ هم نسو خلق سره راټول سوه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته زیری وروړي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته راغی او کوچنی یې واخیستی خلق په پسې دي او تکبیرونه وایي د مدینې منورې پر لارو او کوڅو یو عجبه مظاهره جوړه سوه هلک یې اخیستی دی لوړ یې پورته کړي او د الله اکبر تکبیرونه په لوړ آواز وایي الله اکبر الله اکبر الله عز وجل یهود وشرمول د دغه عجیب مظاهره قیادت او مشري ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کول د مدینې منورې پر شاوخوا وګرځېدل څو رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته راورسېده
رسول صلی الله علیه و آله وسلم هم دغه هلک په خپل مبارک غیږ کې واخیستی او ډیر زیات په خوشاله سو. بیا نو رسول صلی الله علیه و آله وسلم یوه خرما را واخیسته، په خپله مبارکه خوله کې ښه نرمه کړه او بیا یې د دغه تازه زیږېدلي هلک په خوله کې کښېښول. نو اول هغه شی چې د عبدالله ونس ته ورداخل سو هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارکې ناړې وې. بیا یې هلک و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورکړي او ویې فرمایل چې په غوږو کې اذان وکړي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې هم په غوږو کې اذان وکړي. نو اول هغه شی چې د عبدالله و غوږو ته ننوتی هغه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اذان و او د عبدالله نوم هم رسول صلی الله علیه و آله وسلم پر کښېښاوه. او بیا حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د خپل خور اسما رضی الله تعالی عنها څخه وغوښتل چې د عبدالله ابن زبیر تربیه به زه کوم او اسما هم دغه اجازه ورکړه. نو عبدالله د نبوت په کور کې تربیه سو، د حضرت عایشه صدیقه بنت صدیق په کور کې تربیه او لوی سو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کور و. نو دغه عظیم سړي د پاره عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د پاره دا کم نسب، کم شرف، کم درجه، کم زیږېدل او کم تربیه و. او دا چې د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها په سیرت کې ودې ته ام عبدالله ویل کېږي، د هغه سبب هم دا دی چې دا و چې د عبدالله تربیه پر غاړه اخیستې وه. نو د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها اسم کنیه ام عبدالله سو چې نسبت یې و دغه عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه ته کېږي، ځکه د دې په کور کې تربیه سو. اوس نو د عبدالله ابن زبیر قیافه کم وخت چې عبدالله لوی سو د پلار زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه ودته ویل تر ټولو خلقو ته د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره مشابه، یعنی پرنګ او شکل کې خپل نیکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته سوی کړه وړه دي د هغه دي. عبدالله پرنګ غنم رنګ و، د سیرت په کتابو کې وایي کان آدم یعنی غنم رنګ و او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم غنم رنګ و. عبدالله ډنګر و، غوښه لږ وې، په قد میانه و. فقط په یوه شي کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره فرق درلودی، هغه دا چې ږیره نه وه ګڼه، د ږیرې وریښتان یې ډېر لږ وه، حتی ږیره تر هغو سره ګډه نه سوه، یعنی پوره نه سوه څو عمر یې و شپېتو کلو ته ورسېدی. عبدالله رضی الله تعالی عنه په خپله د ځان په باره کې وایي چې ما د ږیرې د ګڼېدو دپاره ډېر علاج وکړي، څو چې عمر مې شپېتو کلو ته ورسېدی نو ناامیده سوم چې نوره نو نه ګډېږي، او د ږیرې وریښتان یې ژړبخون و. او د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه پر تندي د ډېرو سجدو علامه وه، څرنګه چې ډېر لمونځ او اوږدې سجدې یې کولې نو یې د تندي دغه حصه توره سوې وه رضی الله تعالی عنه. او په ټوله مدینه منوره کې چا د ده سره د برترۍ یا لوړوالي دعوه نه کول او نه څوک د ده سره برابرېدلی سوای. په درو کارو کې نه چا ویل چې زه تر ده لوړ یم او نه ویلی سوای. اول په شجاعت او دلاوري کې مثل نو. خلقو په ټوله مدینه منوره کې داسې څوک نه پیژندي چې هغه دې تر عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه دلاوره او شجاع وي. او په عبادت کې مثل نو. دریم په فصاحت کې مثل نه درلودی، ډېر زیات فصیح و. کم وخت چې به خبرې کولې ټول خلق به د فصاحت او صاحب بیان ته په حیرت او تعجب کې و. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه چې د هجرت په اول کال زیږېدلی دی او په دغه صالحه تربیه کې لوی سو، نو د ده عمر د هجرت په تاریخ معلومیږي. د ده عمر د هجري سنې سره یو او موافق و. که موږ ووایو چې د هجرت په 18 کال داسې پیښه وسوه نو هغه وخت د ده عمر 18 کاله و، او که ووایو چې د هجرت په 80 کال داسې پیښه وسوه نو هغه وخت د ده عمر هم 80 کاله و. نو دغه صالحه الک په دغه صالحه کورنۍ او ماحول کې تربیه او لوی سو. د جهاد په مرحله کې لوی سو. کم وخت چې د ده عمر 2 کاله و د بدر هغه عظیمه غزا پیښه سوه چې د پلار زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه په هغه غزا کې
ډېر عظیم دریځونه او کارنامې درلودې او په هغه غزا کې زبیر رضی الله تعالی عنه د مغزي په آخره حصه کې ډېر شدید زخمی هم سو. د دوو اوږو په مابین کې د مغزي په آخره حصه کې ډېر لوی زخم جوړ سو. کوم وخت چې زخم جوړ سو دغه ځای کډی لکه واله داسې پاته سو. نو عبدالله ابن زبیر به د پلار په دغه جوړ سوي زخم بازی کولې او موټ به په دغه غار کې کښېښاوه. تاسې فکر وکړئ چې دا څونه لوی زخم و او عبدالله په دغسې حالاتو کې تربیه سو چې دغسې زخمونه عجب او نادر نور ته معلومېدل، بلکې دی پوهېدی چې داسې جنګونه او زخمونه د اسلامي مجاهدینو طبیعت دی، هغه چې په سبیل الله خپل مالونه او ځانونه قربانوي. او د هجرت په 3م کال کې و عبدالله ته د پلار د پهلواني او قهرماني قصې کېدلې چې د احد په ورځ یې څنګه او څه کارونه وکړه، او ورته ویل کېده چې ستا پلار زبیر د احد په ورځ د مشرکانو په هغه لویو پهلوانانو څه وکړه، هغه چې د مشرکانو په مابین کې یو نفر و چې لوړ پر لوی اوښ سپور و او د هغه ځای څخه په اوږده توره جنګ کاوه. د ده وهل او وارونه و مسلمانانو ته ورسېدل، خو د مسلمانانو واري نه ورسېدل، څو دغه کافر 9 نفره مسلمانان شهیدان کړه او ډېر یې هم زخمیان کړه. دا خبره پر مسلمانانو سخته او درنه وه. نو مسلمانانو د دغه کافر د لاسه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته شکایت وکړي. رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل څوک د دغه کافر چاره کوي؟ د عبدالله پلار زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه راووتی، ویل دا پر ما. او د هغه کافر و طرف ته ورغی، شاوخوا پر راوګرځېدی. د کافر د وهلو دپاره هیڅ لار نه کړه پیدا، ولې د هغه څخه ډېره اوږده توره وه. هغه خلق وهي خو د مسلمانانو وهل نه ورسېږي. نو زبیر رضی الله تعالی عنه ډېر شاته ولاړی او د هغه ځای څخه لکه غشي په تیزي راځغلي او د شا د طرفه و اوښ ته ور وغورځېدی. د کافر په سټ کې سپور سو، لاندې راواچاوه او مړ یې کړي. دا کم شجاعت، قهرماني او دلاوري وه. خلقو به دغسې قصې و عبدالله ابن زبیر ته کولې. او زبیر رضی الله تعالی عنه د عبدالله پلار هغه څوک و چې د احد په ورځ د رسول صلی الله علیه و آله وسلم اوبه او سامان ورسره اخیستي وه. او د احزاب یا د خندق د غزا په ورځو کې چې مدینه منوره د کفارو د طرفه محاصره سوه، د عبدالله عمر 15 کاله و. دغه جنګ یې ولیدی او د هغه لوی شیانو څخه چې عبدالله په دغه جنګ کې ولیدل یو هم هغه د پلار قهرماني او پهلواني وه. کم وخت چې هغه 15 نفره د کفارو پهلوانان تر خندق راواوښته، په یوه نفر یې زبیر رضی الله تعالی عنه پسې سو او بیا یې جنګ ورسره وکړي. کم وخت چې هغه کافر پوه سو چې شکست خورم، نو یې په تېښته شروع وکړه او غواړي چې تر خندق بیرته واوړي، مګر زبیر رضی الله تعالی عنه په پسې و. د مخه تر دې چې کافر خندق ته ورسېږي، زبیر رضی الله تعالی عنه پسې ور ورسېدی او توره یې پر پورته کړه. د کافر پر اوږه یې په داسې شدت او قوت واري وکړي چې د دغه وهلو د قوته هغه کافر پر مابین 2 ځایه سو، تر څو توره تر آسه پورې ورسېده او کافر د آسه څخه 2 ټوټې راولوېدې. نیم د آس و یوه طرف ته ولوېدی او هغه بله حصه د آس و بل طرف ته ولوېده. دا څونه قوت و، دا څنګه وهل و او دا څنګه قهرماني وه چې عبدالله پکښې تربیه او لوی سو. او بیا د بني قریظه د یهودو په غزا کې کم وخت چې د خندق غزا پای ته ورسېده او رسول صلی الله علیه و آله وسلم غوښته چې یهودو ته د هغه خپل عمل جزا ورکړي، هغه چې غدر، خیانت او بې عهدي یې وکړه، او د قریشو سره یې لاس یو کړي چې دا د یهودو طبیعي خصلت دی چې نه عهد لري نه امان، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د ډېر تنګسې په وخت کې خیانت وکړي. دلته بیا د زبیر رضی الله تعالی عنه د شجاعت او قهرمانی آثار او علامات ښکاره سوه. کم وخت چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم و زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه ته وظیفه ورکړه چې ولاړ سه د یهودو حال راته راوړه، زبیر رضی الله تعالی عنه بې له تردد او تشویشه ولاړی. دلته نو رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هر نبی لره یو حوارث ته او زما حواری زبیر دی.
لكل نبي حواري وحواري زبير. حواري يعني مخلصه صادقه ملګری، چې دا لقب د زبیر رضی الله تعالی عنه د پاره ابدي فخر او شرف دی او په دغه لقب تر اوسه پورې یادیږي. زبیر حواری رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. نو عبد الله ابن زبیر په دغه صالحه او مجاهده تربیه سره تربیه کیږي او لویږي. د مړانې، شجاعت او همت پر خویو تربیه کیږي او دی تر اوسه هم کوچنی هلک دی. کم وخت چې عمر یې 7 کاله و، ورونو تاسې اوس د عقل او شجاعت ته وګورئ. عمر یې 7 کاله و، یوه ورځ یې د کلي او کوڅې هلکان او کوچنیان سره راټول کړه او ورته ویل یې موږ ولې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره داسې بیعت نه کوو لکه لویان چې ورسره کوي. عادتا کوچنیانو بیعت نه کاوه، فقط لویانو د رسول صلی الله علیه و آله وسلم سره بیعت کاوه. نو عبدالله ورته ویل راځئ چې موږ هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بیعت وکړو. عبدالله د مخه سو او هلکان په پسې دي. رسول صلی الله علیه و آله وسلم د صحابه کرامو سره په مسجد کې وو. چناب بره د هلکانو یوه لو ډله مسجد ته ور داخله سوه او عبدالله یې د مخه دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او صحابه کرام په تعجب کې سوه. رسول صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه ځینې وکړه، څه خبر دی یا عبدالله؟ عبدالله ویل یا رسول الله، راغلی یو چې بیعت در سره وکړو، داسې بیعت لکه سړیان چې در سره کوي. تاسې دې عقل ته وګورئ، د 7 کالو کوچنی هلک او دون عقل او ذراکت چې نور هلکان هم په دې ډول رهنمایي کوي. دلته نو رسول صلی الله علیه و آله وسلم تبسم وکړي. په عبدالله او د هغه په عقل ډېر زیات خوشحاله سو او ویې فرمایل ابسط یدک، لاس دې راکه. عبدالله لاس ور وغځاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم لاس ور وغځاوه او د صحابه کرامو په حضور یې بیعت ورسره وکړي. او رسول صلی الله علیه و آله وسلم یو قول وفرمایه، یو خبره یې وکړه چې هغه خبره د ابن زبیر رضی الله تعالی عنه سره د ده په ژوند، د ده په ټول تاریخ کې تر څو چې وفاتېدی ورسره وه او د ده دپاره فخر و. رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هذا ابن ابیه، دی د خپل پلار زوی دی، یعنی د خپل پلار په اوصافو موصوف دی او د هغه په اخلاقو متخلق دی چې پلار یې زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه په کور کې و. رسول صلی الله علیه و آله وسلم یو ورځ حجامت وکړي. زموږ په اصطلاح وینې وکړي. حجامت د سره څخه د خرابو وینو ایستل یا کښل دي د پاره د دې چې سردردي کمه سي. په هغه وختو کې د سردردۍ علاج دا و چې د سر وینې به د لاس په کښلو او حرکتو په یوه ځای کې سره یو ځای کړي او بیا به دغه ځای زخم یا څیرې کړي چې هغه جمع سوي وینې راووځي او هغه سردردي به کمه سوه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هم سردردي پیښه سوې وه او حجامت یې وکړي او هغه وینه چې په کوم لوښي کې یو ځای سوې وه هغه لوښي یې و عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه ته ورکړي. ویل دا وینه چپک. عبدالله دغه لوښي واخیستی او د هغه کوټې څخه راووتی. اوس په فکر کې دی چې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم وینه چیرې چپکي؟ تر دې وینې مشرفه وینه نسته. دا یې نسوه خوښه چې دغه مشرفه او مبارکه وینه په هر ځای کې چپکي. د دې وینې دپاره خاص ځای پکار دی. دا ممکنه نه ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وینه دې پر انبارو، په خاورو او عمومي ځایو کې چپکي. ولاړ دی فکر وهي. پس له ډېره فکره چې د وینې دپاره مناسب ځای نه کوي پیدا، نو یې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم وینه وچښل. د چې وینه وچښل په دغه وخت کې سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه و دغه کور ته را داخل سو. ویلې ده چې عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنهما ولاړ دی، په لاس کې لوښی دی چې هغه لوښی په وینو لړلی دی، د وینو آثار پر هغه لوښي پاته دي. سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه د دغه حالت څخه په تعجب کې سو، مګر پوښتنه یې نه ځینې وکړه. سلمان رضی الله تعالی عنه ولاړی
د رسول صلی الله علیه و آله وسلم سره کښېنستی او خبرې ورسره کوي. لږ وخت وروسته عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه هم بیرته راغلی. رسول صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه ځینې وکړه، ویل چپه دې کړې؟ عبدالله ویل هو، په داسې ځای کې مې چپه کړې چې هیڅوک یې نسي لیدلی. سلمان رضی الله تعالی عنه پوښ ویل یا رسول الله څه قصه ده؟ رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زما د حجامت وینې مې ورکړې چې چپه یې کړې. سلمان رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله هغه یې وچښلې، دغه هلک وینې وچښلې. رسول صلی الله علیه و آله وسلم و عبدالله ته وکتل، ویل ودې چښلې؟ عبدالله ویل هو. رسول صلی الله علیه و آله وسلم ډېره لوخ خبره او عظیم قول وفرمایه، ویل ویل لك من الناس وویل للناس منك. رسول صلی الله علیه و آله وسلم په تعجب کې سو، هلک او وینه چښي، دا څونه جرأت او عجبه طبیعت دی. نو خود یې وفرمایل چې ته به خلق وزیروي او تا به هم خلق وزیروي. ته چې کوچنی یې دا حال دی، که لوی سوې څه کارونه به وکړې. او بیا نو رسول صلی الله علیه و آله وسلم تر دغه هم عظیمه خبره وکړه او ویې فرمایل والله اور به نه در څخه وموښلې بې له هغه د قسم د پرځای کېدو په خاطر. ورونو، الله عز وجل قسم کړی دی چې هر انسان به پر جهنم تیریږي. الله عز وجل د سورة مریم په 1 نمبر آیات کې فرمایي وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. یعنی نسته هیڅوک د تاسې څخه مګر واردېدونکی دی دغه اور ته، جهنم ته. هر انسان که مسلمان وي که کافر، که بری پاک وي یا مجرم، خامخا به د جهنم پر سر لوړ تیریږي چې هغه پل صراط دی. پل صراط یو پل دی چې د محشر د میدان څخه تر جنت پورې تللی دی، چې جنت ته د ورتګ لار هم دغه ده، او تر دغه پله لاندې جهنم دی چې کفار او ګناهکاران د دا پله څخه لاندې و اور ته ورلویږي. مسلمانان او نیکان به جنت ته تیریږي. نو هر انسان خامخا پر دغه پل صراط یعنی پر جهنم سربیره تیریږي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و عبدالله ته وفرمایل والله هیڅ کله به اور نه در څخه وموښلې بې له هغه د قسم ادا کېدل. یعنی نه به اور ته داخل سي نه به اور ووینې بې له دغه تېرېدو څخه چې لوړ به پر جهنم پر پل صراط تېرېږي. او په دغه حدیث شریف کې و عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه ته په جنت سره زیری دي او اور ته به نه داخلیږي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنت زیری هم ورکړی دي. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه لوی دی او خپل وخت یې په درو شیانو تېراوه. ورونو، لږ متوجه سئ چې دا هلک څنګه تربیه سو. وخت یې، عمر یې فقط په درو کارو تېراوه. اول عبادت، تر داسې اندازې چې حمامة المسجد ورته ویل کېده، یعنی د مسجد کوتره. او داسې ویل کېږي اول هغه څوک چې د حمامة المسجد نوم پر ایښول سوی دی هغه عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه دی، او دی کوچنی و. هیڅ وخت د فرض لمانځه څخه نه دی پاته سوی او هیڅ وخت یې سنت نه دی پرې ایښی، او ډېر زیات نفلونه یې کول. بل یې په علم او تعلیم وخت تېراوه. او هغه څوک چې وده ته یې علم ورښاوه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وه چې د مدینې منورې د علماو سیده او سرداره وه. د مدینې منورې د لویو عالمانو څخه وه. صحابه کرامو د دې څخه علم زده کاوه. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د هغه اوو لویو راویانو څخه ده چې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه یې د احادیثو روایت کړی دي. او عبدالله د دې رضی الله تعالی عنها سره په کور کې ورسره و، ځکه خاله یې وه. نو په کور کې د علم په زده کولو وخت تېراوه. او کم وخت چې بیا غوښته چې ساتیرۍ او لوبې وکړي، د کوچنیانو په طبیعت کې د لوبو کولو شوق شته. نو عبدالله په څه شي لوبې کولې؟ په فروسیت، یعنی د اسانو سپرېدل، په توره او نیزو وهل، دغه جهادي تربیه، عبادتي او تعلیمي تربیه،
دا هغه طریقه ده چې موږ باید د خپلو اولادو په تربیه کې ورته متوجه سو. موږ باید پوه سو چې داسې جهاد نسته چې په هغې کې دې عبادت نه وي، داسې عبادت نسته چې په هغې کې دې علم نه وي، داسې علم نسته چې په هغې کې دې عبادت او جهاد نه وي. دا درې شیان سره تړلي دي. عبادت او جهاد بې علمه نسي کېدای، او د علم ثمره چې بیا عبادت او جهاد نه وي هغه هم بې فایدې دی. نو عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه خپل وختونه په دغه درو کارو تېرول، او د موته په جنگ کې عبدالله ډېر لوی درس حاصل کړي. د موته جنگ د هجرت په 6 کال کې وو، او د عبدالله عمر هم 6 کاله وو. د موته جنگ خو در معلوم دی چې د مسلمانانو عدد ډېر لږ وو. مسلمانان د 3 او 4 زرو نفرو په مابین کې وو، او د کفارو د داسې لشکر سره مقابل سوه چې شمېر یې 1.5 لک و 1.5 او 2 لکو نفرو د 1.5 او 2 لکو نفرو په مابین کې وو، او جنگ هم ډېر شدید وو. لوی صحابه کرام لکه جعفر ابن ابي طالب، زید ابن الحارثه، عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنهم اجمعین پکښې شهیدان سوه. او بیا خالد ابن ولید المخزومی سیف الله المسلول د مسلمانانو بیرغ واخیست، او وی کولای سوای چې د مسلمانانو لشکر د تباهی او فنا کېدو څخه خلاص کړي. صحیح سالم شاته ولاړ چې دا په تاریخ کې هغه کامیابه پر شاتلل دي، او د مسلمانانو څخه یو نفر هم نسو ضایع. ټول مسلمانان د میدان جنگ څخه صحیح او سالم راوېستل. چې جنگي او عسکري پوهان د خالد رضی الله تعالی عنه دغه کامیابه پر شاتلل یا انسحاب ته په ټول جنگي تاریخ کې انسحاب عظیم وای. دغه جنگ قصه مو د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم په 20 نمبر پته کې مفصله درته بیان کړې ده. څرنګه چې دا اولین جنگ وو چې مسلمانان د میدان جنگ څخه پر شاته، نو کوم وخت چې لشکر بیرته مدینه منورې ته راتلی، د مدینه منورې ښځې او کوچنیان دغه لشکر مخ ته وروتل، او د لشکر استقبال یا شراغله د ډبرو په ویشتلو کاوه. لشکر یې په ډبرو ویشتی او نارې پر وهلې، یا فرار یا فرار، د الله عزوجل د لارې او جهاد څخه وتښتېدلاست. او دغه کوچنیانو او هلکانو مشر او رهبر عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه چې دا کار د مسلمانانو پر لشکر ډېر دروند او سخت سو. حتی د لشکر څخه یو نفر خپل کور ته ورغی، دروازه ټکوي، خو ښځې انکار وکړي او دروازه نور خلاصول. ویل ته چې د جهاد څخه تښتېدلی یې نو کور ته نسې راتلی. ورونو، دا د صحابه کرامو مجتمع او ټولنه وه. یوازې دا نه چې نر یې مجاهدین وه، بلکې ټوله ټولنه یې مجاهدین وه. ښځې او کوچنیان یې پر جهاد تربیه سوي وه. شکست یې نه پېژندی، فقط بری یا شهادت. څرنګه چې د لشکر سره د ښځو او کوچنیانو د طرفه دغه د ډبرو ویشتل او د فرار د نارو معامله کېده، د دغه حالته بل چا نه کړه خلاص بېله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. هغه چې وی فرمایل چې دوی تښتېدلي نه دي، بلکې دوی بیرته حمله کوونکي دي ان شاء الله. مګر اوله هغه غزا چې عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه په خپل اشتراک پکښې کړی دی، هغه د مکې مکرمې فتح ده، او په دغه وخت کې عمر 8 کاله و. د مکې مکرمې په فتح کې د خپل پلار زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه سره راووتی. رسول صلی الله علیه و آله وسلم لشکر و 4 حصو ته ویشلی و چې د یوې حصې قومندان یې زبیر رضی الله تعالی عنه او عبدالله ورسره و. خو رسول صلی الله علیه و آله وسلم و هغه چاته چې عمر یې تر 15 کاله کم و د جنګ کولو اجازه نه کړه ور. نو عبدالله د مکې مکرمې په فتح کې حاضر و، خو جنگ یې نه دی کړی. او د مکې مکرمې تر فتح وروسته بیا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د خپل پلار په ملګرتیا د حنین و غزا ته ووتی. تاسې وګورئ، د دغه کوچنیوالي څخه جنگونه او غزاوې په خپلو سترګو ویني، تجربې حاصلوي. نو د رسول صلی الله علیه و آله وسلم او خپل پلار سره د حنین و جنگ ته ووتی. هلته هم د خپل پلار پهلوانی او قهرمانی ولیدې. تاسې ته معلومه ده چې د حنین د غزا په شروع کې مسلمانانو ډېر سخت شکست وخوړی، او د میدان جنگ څخه ټوله پر شا ولاړه. د رسول صلی الله علیه و آله وسلم سره په میدان جنگ کې څوک نسوه پاته. فقط 100 نفر اصحاب کرام د
د رسول صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا پاته وه چې جنگ یې کاوه. په دغه 100 نفرو کې یو هم زبیر ابن العوام د عبدالله رضی الله تعالی عنهما پلار. نو عبدالله دلته د خپل پلار جنگ او قهرمانی ولیده او ویلې ده چې د پلار وو چې پر مالک ابن عوف یې حمله وکړه. هغه مالک چې د حوازن د لشکرو مشر او قومندان وو او هغه ته شکست ورکړي. نو عبدالله د کوچنیوالي څخه په جنګو کې اشتراک کاوه او د جنگ واقعات یې په خپلو سترګو لیدل. بل دا چې عبدالله که څه هم په عمر کم وو خو د رسول صلی الله علیه و آله وسلم سره د حج د ملګرتیا شرف حاصل کړی دی. عبدالله د رسول صلی الله علیه و آله وسلم سره عمرې ته هم تللی وو او حجة الوداع ته هم ورسره ولاړ. نو ځکه په وروسته کې به خلقو ته د حج په مناسکو او احکامو کې کوم اشتباه یا اختلاف پیښېدی و عبدالله ابن زبیر ته به مراجعه کول، ځکه هغه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم افعال په خپلو سترګو لیدلي وه. څرنګه چې عبدالله رضی الله تعالی عنه اوږد ژوند کړی دی، د وفات په وخت کې عمر 73 کاله و، نو د رسول صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته 63 کاله ژوند کړی دی او د دغه ډېرې مودې په تېرېدو سره احیانا د مناسک په احکامو کې به په خلقو کې اختلاف پیدا کېدی. نو ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د خلقو حکم او مفتی و، ځکه ده د رسول صلی الله علیه و آله وسلم حج او د هغه حالات په سترګو لیدلي وه. کم وخت چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم رحلت وکړي او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره بیعت وسو او بیا د ردت جنگونه شروع سوه، د دغه جنگو د قهرمانانو او فاتحانو څخه یو هم زبیر رضی الله تعالی عنه. کله چې د ردت جنگونه پای ته ورسېده او بیا د ښارو فتح کېدل شروع سوه، هغه داسې چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د فارس د جنگ دپاره 2 لښکره عراق ته ولېږل، چې په هغه وختو کې عراق هم د فارس د حکومت تابع و، حتی د فارس پایتخت هم په عراق کې و. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه 2 لښکره د فارس سره د جنگ دپاره و عراق ته ولېږل، چې د یوه لښکر قومندان مثنى ابن الحارث الشیباني رضی الله تعالی عنه او د بل لښکر قومندان خالد ابن ولید المخزومي رضی الله تعالی عنه او 4 لښکره شام ته د روم او قیصر د جنگ دپاره ولېږل، چې قومندانان یې ابو عبیده عامر ابن الجراح، شرحبیل ابن حسنه، عمرو ابن العاص او زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنهم اجمعین و. کم وخت چې دغه د مسلمانانو لښکرو ولیده چې د روم پاچا هرقل د دوی د جنگ دپاره ډېرې لوی لښکرې راولېږلې او په یرموک کې سره یو ځای سوې، مسلمانانو ویل موږ باید 4 لښکره نسو چې سره پاشلي یو او په جلا منطقو کې مو اړولي وي. نو یې اتفاق سره وکړي چې ټوله به یو لښکر سو او دغه 4 قومندانان به په نوبت سره د دغه لښکرو امیر ټاکل کیږي. او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته د روم د لښکرو د ډیروالي حال ولېږي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا لازمه وبلل چې خالد ابن ولید باید عراق پریږدي او په شام کې د مسلمانانو کومک وکړي. نو خالد رضی الله تعالی عنه د عراق څخه و شام ته ولاړی او هلته د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په امر د یرموک د جنگ قومنداني پر غاړه واخیست. او دا هغه اول جنگ دی چې عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه په هغه کې په جنگ کولو سره اشتراک کوي. معرکة الیرموک چې ډېر سخت او شدید جنگ و او د هجرت په 14 کال کې پیښ سو، چې د عبدالله عمر هم 14 کاله و. په دې جنگ کې ډېر زیات په لکو رومیان د مسلمانانو د مقابلې دپاره سر راټول سوي وه، حتی چې و د مسلمانانو وویل ما اکثر الروم وما اقل المسلمون، یعنی رومیان څونه ډیر دي او مسلمانان څونه لږ دي. مگر خالد رضی الله تعالی عنه منع کوي، ویل بلکې داسې ووایه چې مسلمانان څونه ډیر دي او رومیان څونه لږ دي. په حقیقت کې لښکر په ایمان کامیابه کیږي نه په عدد. نو په یرموک کې د مسلمانانو او رومیانو په مابین کې جنگونه شروع سوه، خو یو هم پر هغه بل نه کامیابه کیږي.
یوه ورځ د ورځو زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه غوښته چې مسلمانانو ته د کفارو د لشکر وزن، استعداد، قوت او همت وښکاره کړي او د مسلمانانو روحیات قوي کړي. نو یې په خلقو کې نارې کړه، څوک پر مرګ بیعت کوي؟ د مسلمانانو د لشکر څخه څو نفره پهلوانان راووتل چې ډېر لږ نفر وه. زبیر رضی الله تعالی عنه د روم د لشکر پر طرف ورهي کړه او پر هغو یې حمله وکړه. ډېر شدید جنگ شروع سو، تر داسې اندازې چې ټول هغه مسلمانان چې د زبیر رضی الله تعالی عنه سره ملګري وه شهیدان سوه. بې له زبیر رضی الله تعالی عنه څخه بل څوک نه سو پاته. زبیر رضی الله تعالی عنه بیا غږ کړه، ویل څوک پر مرګ بیعت کوي؟ بله ډله ورته راووتل، بیا پر کفارو ورهي سوه، څو بیا ټوله شهیدان سوه بې له زبیر رضی الله تعالی عنه څخه. ورونو، دا حدیث شریف په بخاري شریف کې دی. دوه واره ملګري ټول شهیدان سوه، یوازې دی به پاته سو. خو درېیم وار بیا مسلمانانو ته راغلی، بیا یې غږ کړه، ویل څوک پر مرګ بیعت کوي؟ څرنګه چې مسلمانانو ولیده هر څوک چې ور ووځي هغه ووژل سي، شهید سي، بیرته بیا نه دی راغلی. نو دا وار څوک نه ور ووتل، وبېرېده. زبیر رضی الله تعالی عنه چې ولیده چې مسلمانان بیریږي، نو یې وغوښته چې مسلمانانو ته دا وښکاره کړي چې رومیان کم وزن او ارزش نه لري. ورونو، زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه په ټولو مسلمانانو کې یو خاص جنگي امتیاز یا صفت درلودی چې دا صفت په هیچا کې نو موجود بې له خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه څخه. هغه دا چې په ټولو مسلمانانو کې نه بلکې په ټولو خلقو کې فقط دغه دوه نفره وه، زبیر او خالد رضی الله تعالی عنهما، چې په دوو تورو یې جنګ کاوه. پر آس به سپاره وه، په راسته او چپه لاس کې به توره وه، په یوه وخت کې په دواړو تورو وهل کول او آس به په پښو یوې خوا او بلې خوا ته راهنمایي کاوه، چې دا ډېر عجیب کار و. لو پهلواني او قهرماني وه، د بل چا په قدرت کې نه دا کار و او نه کولی سوای بې له خالد ابن ولید او زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنهما څخه. اوس نو چې زبیر رضی الله تعالی عنه ته څوک نه ور ووتل چې پر روم حمله وکړي، نو یې خپل زوی عبدالله چې عمر یې 14 کاله و خپل مخ ته پر آس ورسره سپور کړي او د روم په لښکر ورننوتی. خلق په تعجب کې دي، یو نفر پر داسې لښکر حمله کوي چې شمیر یې تر 2,50,000 نفرو زیات دی. څوک دا کار کوي؟ څوک د دغه کار جرأت لري؟ حتی رومیان په تعجب کې سوه. یو نفر را روان دی غواړي چې پر موږ حمله وکړي، او زبیر رضی الله تعالی عنه د هغو کسانو په وهلو او وژلو شروع وکړه کم چې د ده په مخه ورځي. عبدالله هم ورسره دی او جنگ کوي، د آس راهنمایي هم عبدالله کوي. دونه جنگ او وهل یې وکړه چې د کفارو د لښکر تر مابینه مخته ولاړې. د کفارو په لښکر ورننوتی او نه معلومیږي، مسلمانان یې نه ویني. د مسلمانانو په فکر زبیر او زوی یې ولاړه شهیدان سو، حتی د رحمت او بخښنې دعاوې ورته وکړې.
مګر زبیر رضی الله تعالی عنه دونه وهل او وژل وکړه چې د کفارو په لشکر کې لار جوړ کړه او د لشکر شاته ووتی. حتی په دغه هم کفایت ونه کړي بلکې بیرته پر دغه لار په لشکر کې راتیر سو او د مسلمانانو لشکر ته راغلی. دلته نو خلقو وویل چې رومیان څونه بې قدرته او بې همته دي. یو سړی د لشکر تر مابین وځي او بیرته راګرځي، چپه او راسته طرف ته خلق وژني. په ټوله لشکر کې داسې څوک نسو پیدا چې مخه یې ونیسي. نو دا ډیروالی او دا لشکر بې همته او بې ارزشه دی. دلته نو د مسلمانانو روحیات او معنویات قوي سوه او دا هغه اول جنگ و چې عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه اشتراک او جنگ پکښې وکړي. دغه جنگ او دغه تر لشکر وتل چې زبیر رضی الله تعالی عنه وکړه 11 ځایه پکښې زخمي سوی و. ورونو د دغه کار په خوله بیانول او اوریدل ډیر اسانه دي، خو عملي کول یې نه اسانه دي او نه هر څوک کولی شي. او د دې حدیث شریف روایت امام بخاری رحمه الله کړی دی. نو زبیر رضی الله تعالی عنه 11 ځایه زخمي سو چې 2 زخمه ډیر لوی زخمونه وه لکه د بدر د غزا زخمونه. د یرموک د جنگ په جریان کې څه پیښه سوه؟ د اسلام د تاریخ یوه ډیره لو واقعه پیښه سوه. هغه دا چې د جنگ په اخرنۍ ورځ د جنگ په جریان کې داګي یا پوسترسان د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د وفات خبر راوړي او د خلافت چارې حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه پر غاړه واخیستې او د عمر رضی الله تعالی عنه د طرفه د لشکر عمومي قومندان ابو عبیده رضی الله تعالی عنه وټاکل سو. په دغه وخت کې زبیر او عبدالله رضی الله تعالی عنهما د ابو عبیده رضی الله تعالی عنه څخه اجازه وغوښتل چې مدینې منورې ته ولاړ شي. دا ولې؟ ځکه هغه چې وفات سو هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د اسما پلار او د عبدالله نیکه دی. دلته نو خامخا باید د اسما د دلاساینې او غم شریکۍ دپاره د دې میړه زبیر او د دې زوی عبدالله موجود وي. نو دوی دواړه مدینې منورې ته راغله. د لږ مودې دپاره په مدینه منوره کې پاته سوه او بیا زبیر رضی الله تعالی عنه اجازه وغوښتل چې بیرته جهاد ته ولاړ شي او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم اجازه ورکړه. عبدالله هم اجازه وغوښته چې جهاد ته ولاړ شي مګر عمر رضی الله تعالی عنه اجازه نه کړه ور. ویل ته دې د مور سره پاته سه. مخکې چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حیات و د اسما رضی الله تعالی عنها د ژوند سرپرستی هغه کول، مګر اوس چې پلار یې وفات سو میړه او زوی یې جهاد ته ولاړ شي دا نه ده صحیح. نو یې زبیر رضی الله تعالی عنه ته اجازه ورکړه مګر عبدالله ته ویل ته دې د مور سره پاته سه. چې په دې کار کې عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه موږ ته ډیره لو معنا او مهمه مسله را شوي. هغه دا چې دغه لوی او عظیم جهاد د هغه خپل ټول عظمته د هغه لوی خیر سره سره چې په جهاد کې موجود دی بیا هم تر بر الوالدین کم دی. دغه جهاد د خپل لوی فضیلت سره بیا هم د الله عزوجل په حضور د بر الوالدین سره نسی برابرېدلی. نو عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه په مدینه منوره کې پاته سو او د پاره د دې چې فروسیه او جهاد هیر نکي همیشه به د آس د سپرتیا د تورو وهلو نیزو ویشتلو مشق او تمرین کاوه او نور وخت به په تعلیم او عبادت تیراوه چې د ده دپاره دغه موده په مدینه منوره کې پاته کېدل په خیر تمام سوه ځکه علم او عبادت یې زیات سوه. او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په وختو کې یوه عجبه قصه لري. پس له هغه څخه چې عبدالله د یرموک څخه راغلی عمر یې 14-15 کاله و. نو یوه ورځ د مدینې منورې په لارو یا کوڅو کې په یوه لار کې ولاړ و چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د صحابه کرامو د یوې ډلې سره را روان دی. او تاسې ته معلومه ده چې عمر رضی الله تعالی عنه غټ جګ برداره سړی و، شدید د دبدبې او هیبت خاوند و. د ده د قد او قامت په باره کې وایي چې کم وخت به پر آس پور سو پښې به یې مځکې ته رسېدلې. اضافه پر دې چې په طبیعت کې شدت او غلظت پروت و، زږوالی و، ډېر هیبت او دبدبه هم درلوده. خلق ډېر ځینې بیرېدل تر داسې اندازې چې یوه ورځ د ورځو
حضرت عمر رضی الله تعالی عنه روان وو او تر شا نور صحابه کرام په پسې وه. دی رضی الله تعالی عنه یو دم ودرېدی او دوی ته وکتل. خلق پرېږدېدو سول. عمر رضی الله تعالی عنه ویل ولې څه درته پېښه سوه؟ خلق ویل زموږ زړونه دې په بیره را ډک کړه. عمر رضی الله تعالی عنه ویل ستاسې بیره زما څخه د ظلم په سبب ده؟ یعنی زه ظالم یم چې تاسې را څخه بیرېږئ؟ خلق ویل یا موږ ستا څخه بې له عدله بل شی نه دی لیدلی. نو عمر رضی الله تعالی عنه وویل الله جل جلاله دې نور هم زما هیبت ستاسې په زړو کې ډېر کړي. یعنی دا چې زه عادل یم او بیا هم تاسې را څخه بیرېږئ دا خیر او برکت دی. بده خدا ده چې ته ظالم یې او خلق ستا څخه نه بلکې ستا د ظلم څخه بیرېږي. نو خلق د عمر رضی الله تعالی عنه څخه ډېر بیرېدل. حتی د صحابه کرامو د دغه بیرې ډېرې قصې سته. نو دغه با هیبت عمر رضی الله تعالی عنه د صحابه کرامو سره را روان دی او عبدالله ابن زبیر د نورو هلکانو سره په لار کې ولاړ وو. هلکانو چې عمر رضی الله تعالی عنه ولیدی ټولو الا کړه ولاړه بې له عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه څخه. کم وخت چې عمر رضی الله تعالی عنه راورسېدی ویل ولې دې د خپلو ملګرو سره ونه ځغستل؟ عبدالله ویل یا امیر المؤمنین ګناه مې نه ده کړې چې در څخه وبېرېږم او لار هم نه ده تنګه چې در ایله کم. تاسې وګورئ د عمر رضی الله تعالی عنه سره په دغه جرأت خبرې کوي. دا هغه عمر دی چې د اصحاب کرامو مشران ځینې بیرېدل او ابن زبیر دغه سوال او جواب ورسره کوي. دلته نو عمر رضی الله تعالی عنه هغه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم قول تکرار کوي ویل هذا ابن ابيه، یعنی دا جرأت او شجاعت د پلار څخه ورپاته دی. نو ورونو په مور او پلار کې چې کوم صفتونه موجود وي اولاد یې پر هغه خویو تربیه کیږي او لویږي. عبدالله ابن زبیر دا شجاعت یوازې د خپل پلار زبیر رضی الله تعالی عنه څخه نه زده کړی بلکې د خپل انا صفیه بنت عبدالمطلب چې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم عمه او د زبیر رضی الله تعالی عنه مور وه د هغې څخه هم دا زده کړه کړې وه. نو خود عمر رضی الله تعالی عنه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم قول تکرار کوي ویل هذا ابن ابيه، دا جرأت او شجاعت د زبیر څخه په میراث ورسېدلی دی. هر کورنۍ چې خپل اولاد پر یو خوی تربیه کوي په اولاد کې هغه خوی پیدا کیږي. په مور کې چې کوم عادات او اوصاف موجود وي اولاد هم په هغه اوصافو او خویو تربیه کیږي. عبدالله ابن زبیر ته دا اوصاف جرأت او شجاعت یوازې د پلار څخه نه بلکې د خپل انا صفیه بنت عبدالمطلب څخه هم په میراث ورپاته وو. صفیه رضی الله تعالی عنها په شجاعت او دلاوري کې ډېر عجب دریځونه لري چې یو د هغو څخه د خندق د غزا واقعه ده. هغه دا چې نر مسلمانان د خندق د ساتنې او مشرکانو د مقابلې دپاره ټوله د مدینې منورې څخه وتلي وه. کورونه ښځې او کوچنیان یې یوازې په مدینه منوره کې پاته وه چې د هغو د ساتنې او دفاع ذمه یهودو پر غاړه اخیستې وه او ویل موږ څوک نه پرېږدو چې مدینې منورې ته را داخل سي. او کم وخت چې بیا یهودو غدر خیانت او وعده خلافي شروع کړه د مشرکانو سره یې لاس یو کوي نو ویل اول به د ښځو څخه را شروع کړو چې دا د یهودو د شرمډکه او د بېغیرتۍ عمل و چې د خلقو پر مقابله یې جرأت نه کاوه بلکې غوښته یې چې ښځې بندیانې ونیسي. څرنګه چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم د ټولو مسلمانانو ښځې د ډېر حفاظت په خاطر په مدینه منوره کې په یوه کلا کې سره یوځای کړي او پرې ایښې وې نو یهود ویل تاسې دغه کلا ته د معلومات دپاره نفر ولېږئ چې ایا هلته نر څوک شته چې د کلا حفاظت کوي او که یوازې ښځې دي. نو هغه یهودي راغلی د غله پر قسم پټ پټ کلا ته ورنږدې کېږي چې معلومات وکړي. قصه اوږده ده، مقصد دا چې اصلا په کلا کې نر نه و موجود او که یهود په دغه پوه سوي وای چې په کلا کې نر څوک نسته پر کلا یې حمله کول. مګر دلته صفیه رضی الله تعالی عنها خپل همت هوښیاري او شجاعت ښکاره کړي. په کمربند یې ملا وتړل او یو لوی لرګی چې د خیمې ستن وه دا یې راواخیستی او د هغه یهودي جاسوس په لار کې ورته پټه سوه. کم وخت چې هغه یهودي و دغه منطقې ته راورسېدی دفعتن پر راوغورځېده او یهودي یې پر سر په هغه لرګي وواهه. جاسوس خزار سو
او دا راغله د هغه سر یې په خنجر ځینې پرې کړي او سر یې د ځان سره واخیستی، لوړه وکلا ته وخته او دغه سر یې د دغه یهودي جاسوس پر هغه نورو ملګرو ور وغورځاوه. یهودو چې ولیده چې هغه د دوی د ملګري سر دی، نو ویل والله کلا په خلکو ټکه ده. دغه صفیه رضی الله تعالی عنها وه چې خپل زوی زبیر د عبدالله پلار یې پر شجاعت تربیه کاوه. نو به خپل زوی تر ښار د باندې و یو تاریک او د بیرې ځای ته بوتی، داسې ځای چې هلته به خلق د بیرې په خاطر نه سوای ورتلای. او د زبیر رضی الله تعالی عنه عمر په هغه وخت کې 15 کاله و. په دغه ځای کې به ایله کړي، هلک به بیرېدی او ژړل به، خو دې به هلته پرېښاوه، دا به ځینې ولاړه. خلقو به ورته ویل دا کوچنی دې وبېراوه. دې به ویل زه داسې تربیه ورکوم چې و نه بیریږي او فارس ځینې جوړ سي. نو زبیر رضی الله تعالی عنه د کوچنیوالي څخه داسې تربیه سو چې بیره یې نه پیژندل. په دغه شجاع او دلاوره کورنۍ کې عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه لوی سو. ورځې دې تېرېږي څو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په وختو کې د مصر د فتح کولو دپاره زبیر ابن العوام د عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه د کومک دپاره مصر ته ولاړی چې د مصر په فتح کې د عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه کومک وکړي. ځکه د عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه لشکر فقط 8000 نفره و او په هغه وختو کې یوازې د مصر د قبطیانو شمیر 2 میلیونه و. دا بیله هغه رومیانو چې په مصر کې موجود و، یوازې نر قبطیان 2 میلیونه نفر و او د مسلمانانو لشکر چې د هغو د جنگ او د مصر د فتح دپاره ورغی فقط 8000 نفره دي. غواړي چې مصر فتح کړي. څرنګه چې عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو د لشکر عمومي قومندان و او ویلي ده چې د ده د لشکر عدد ډیر کم دی او نور کومکي لشکر ته هم ضرورت لري، نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څخه د نورو 8000 نفرو غوښتنه وکړه. عمر رضی الله تعالی عنه غوښته چې کومک یې وکړي، مګر څرنګه چې شاوخوا په پارس او شام کې نورو فتوحاتو هم جریان درلودی، مجاهدین سره پاشلي وه. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره په مدینه منوره کې څوک نه وه. پس له ډېره کوششه فقط 4000 نفره پیدا کړه. نو یې 4 نفرو ته حال ولېږئ چې د دغه کومکي لشکر سره ولاړ سي. اوس 4000 نفر کومکي لشکر دی او 4 نفره ورسره دي. او عمر رضی الله تعالی عنه و عمرو بن العاص ته ولیکل چې ما 8000 نفر در ولېږل. هلته و عمرو بن العاص ته 4000 نفره ورغله. نو عمرو و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ولیکل چې ما ته 4000 نفر را ورسېدل، هغه نور 4000 چیرې دي؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته ولیکل یا عمرو ما 4000 نفر در ولېږل او د هرو زرو نفرو پر سر یو نفر ولاړ دی چې هغه یو و ماته یا زما په حضور د زرو نفرو مقام لري چې هغه 4 نفره زبیر ابن العوام، مقداد ابن الاسود، عباده ابن صامت او محمد ابن مسلمه دي چې زما په حساب هر یو پر زرو نفرو حساب دی. نو زبیر رضی الله تعالی عنه په مسلمانانو کې پر زرو جنگي نفرو حساب او زبیر رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې د رومیانو په کلا وردنوتی، هغه چې رومیان د ډېرې مودې دپاره محاصره وه او ځانونه په دغه کلا کې ساتل. زبیر رضی الله تعالی عنه چې د هغو کلا ته وردنوتی چې دا په خپله اوږده قصه ده. کوم وخت چې عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه خلیفه او امیر المؤمنین وټاکل سو، د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه عمر 21 کاله و او د جهاد شوق یې درلود. غوښتل یې چې د مجاهدینو سره د جهاد دپاره ولاړ سي، خو عثمان رضی الله تعالی عنه منع کاوه، ویل ته به زما سره پاته کېږې او هر ځای چې و کومکي لشکر ته ضرورت پیدا سي د هغه لشکر سره دې لېږم. شاید یو لشکر کومک وغواړي، هغه وخت زه تا ته ضرورت لرم او ته به د هغو د کومک دپاره ورځې. او واقعا هم دغه ضرورت په هغه لوی جنگ کې پیښ سو چې د تونس فتح وه. ورونو کوم وخت چې مصر فتح سو نو مسلمانان نور هم په افریقا کې مخ ته تله او فتوحات یې کول، څو و تونس ته ورسېدل. په دغه وختو کې د روم پاچا په قسطنطنیه کې و چې اوس استنبول ورته ویل کېږي
او د مسلمانانو فتوحات یې لیدل وبېرېدی چې ټوله پاچهي مې د لاسه وځي. نو یې ډېر لوی لښکر جوړ کړي چې عدد یې تقریبا 2.5 لکه نفره و. څرنګه چې مصر د مسلمانانو په لاس کې و، نو خود یې لښکر مصر ته نه سوای لېږلی، نو یې دغه لښکر د کښتیو په واسطه و تونس ته ورداخل کړي. اوس نو په دغه وختو کې د مصر والي عبدالله ابن سعد ابن ابي سرح و چې د عثمان رضی الله تعالی عنه د خاله زوی و. هغه چې د رومیانو دغه لوی لښکرکشي ولیدل، نو یې د مسلمانانو یو لښکر جوړ کړي او د رومیانو پر طرف چې په تونس کې و ورهي سو. مصر یې پرېښاوه او په خپله دی د دغه لښکر مشر او قومندان و، غواړي چې په تونس کې د روم سره جنگ او مقابله وکړي. خیر، په تونس کې 2 لښکره سره مخ په مخ سوه او جنگ شروع سو. دې جنگ ډېره موده په بر کې ونیول، خو یو طرف هم پر هغه بل نسی کامیابه کېدلی. په دغه جنگ کې د مسلمانانو عدد د 10,000 نفرو په شاوخوا کې و او د رومیانو لښکر تر 2 لکه نفره هم زیات و، مګر بیا هم یو لښکر نسی کولای چې هغه بل طرف ته شکست ورکړي. نو عبدالله ابن سعد و حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږي چې کومک ځینې غواړي. عثمان رضی الله تعالی عنه هم څونه لښکر چې سره یو ځای کولای سوای سره جمع یې کړي چې عدد یې لږ و، او د اول وار دپاره یې د دغه لښکر قومندان عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وټاکي. ویل ولاړ سه او د عبدالله ابن سعد کومک وکړ. عبدالله هم د دغه لښکر سره د تونس و طرف ته رهي سو. په دغه وختو کې چې عبدالله ابن زبیر د تونس پر طرف روان دی، هلته په تونس کې د مسلمانانو او کفارو په مابین کې هر ورځ جنگونه کیږي. د سهار تر لمانځه وروسته جنگ شروع سي، بې له وقفې تر ماپښین پورې دوام لري. پس له ماپښینه دواړه لښکرې سره جلا سي او تر سبا سهاره راحت کوي. خو په جنگ کې یوه خوا نه غالبه کیږي چې دغه مساوي او بې نتیجې جنګو پوره 1 میاشت دوام درلودی. د رومیانو د لښکر قومندان چې ګرګیروس نومېدی او مسلمانانو جورجا ورته وایه، دغه قومندان ولیده چې جنګونه کیږي او کومه خاصه نتیجه یا کامیابي نه لري. نو یې په خپل لښکر کې اعلان وکړي، ویل که هر چا د عبدالله ابن سعد د مسلمانانو د قومندان سر راته راوړي و هغه ته 1 لک د سرو زرو دیناره ورکوم. تاسې دا لوی انعام ته وګورئ. ویل که چا د مسلمانانو د قومندان سر راته راوړي 100,000 د سرو زرو دیناره ورکوم او پر هغه سربیره خپل لور هم ورکوم. دلته نو ټول رومیانو کوشش کاوه چې عبدالله ابن سعد ته ځان ورسوي. عبدالله ابن سعد د خپل نورو قومندانانو سره مشوره وکړه چې موږ باید څه وکړو. هغو دا مشوره ورکړه چې ته د لښکر عمومي قومندان یې، که ته ووژل سې په لښکر کې ګډوډي پیښیږي، نو زموږ په نظر ته باید د لښکر تر شا واوسې چې رومیان تا ته نسي در رسېدلی. عبدالله ابن سعد هم د لښکر تر شا اوسېدی او دغسې بې نتیجې جنګو دوام درلودی. څو عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه را ورسېدی. عبدالله ابن زبیر چې نوی ځوان او د جهاد په شوق و، فقط د را رسېدلو سره د لښکر و مقدمې ته ورغی. هلته د امیر پوښتنه کوي او په امیر پسې ګرځي، مګر امیر نسته. ویل امیر مو چیرې دی؟ هغو ویل امیر د لښکر تر شا دی. ویل ولې؟ خلقو بیان ورته وکړي. عبدالله فورا د لښکر شاته و امیر ته راغی. ویل ولې دلته؟ هغه د انعام قصه ورته وکړه. ابن زبیر رضی الله تعالی عنه ویل والله دا صحیح فکر او نظر نه دی. امیر او د لښکر تر شا؟ لښکر به څوک تشویقوي؟ لښکر چې خپل قائد او قومندان نه ویني څنګه جنگ کوي؟ څوک به حماس او شوق پکښې پیدا کوي؟ ورونو، دا هم لوی درس دی چې ابن زبیر رضی الله تعالی عنه یې د جهاد په باره کې راشوي. ویل د قومندان وظیفه دا نه ده چې د لښکر تر شا ناست وي سیل کوي او فقط اوامر صادروي، بلکې قومندان باید د لښکر په مقدمه کې وي، خلق تشویق کړي، د ضرورت په وخت کې باید په میدان کې ودرېږي، صحیح او ضروري اقدامات وکړي. عبدالله ابن سعد ویل ټول رومیان زما په مرګ پسې دي،
هر یو د هغه انعام او جایزې اخیستلو اراده لري. ابن زبیر ویل زه به حل در وښیم. هغه دا چې ته هم په مسلمانانو کې اعلان وکړه که هر چا د جرجه سر راته راوړي 1,00,000 دیناره سره زر ورکوم او د جرجه لور ورواده کوم. عبدالله ابن سعد هم په مسلمانانو کې دا اعلان وکړي او هلته د جرجه پر طرف حملې شدیدې سوې چې په نتیجه کې جرجه مجبوره سو د خپل لشکر شاته ولاړي. تاسې دغه صحیح فکر او حکمت ته وګورئ. خو بیا هم دغه مساوي او بې نتیجې جنګونه دوام لري او عبدالله ابن زبیر د دغه وضع څخه نور راځي او دغه بې نتیجې جنګونه د جهادي تنده نور ماتول. نو د لشکر د عمومي قومندان او نورو قومندانانو سره د مشورې دپاره کښېنستی او ویل موږ چې اوس دا جنګ کوو دا جنګ نه دی. هغو ویل ستا نظر څه دی؟ عبدالله ویل تاسې فقط نیمه ورځ جنګ کوئ. هغو ویل اوس هم خلق ډېر ستړي دي. د سهار څخه تر ماپښین پورې بې له وقفې او راحته خلق په جنګ مشغوله دي. ته غواړې چې پوره ورځ جنګ وکړي؟ دا مشکله ده. ابن زبیر ویل زما سره فکر را سره دی. ویل څه فکر؟ ابن زبیر ویل د مسلمانانو څخه یوه ټولۍ پرېږدي چې په سهار کې جنګ نه کوي، فقط راحت او هوسایي دې کوي. کم وخت چې ماپښین سو لښکرې سره جلا سوې دغه ټولۍ دې حمله شروع کړي. هغو ویل یوه ټولۍ به په پوره لښکر څه وکړي؟ یوه کوچنۍ ټولۍ په 2,00,000 نفرو څه کولی سي؟ ابن زبیر ویل ستړي خو بیخي پرېږدئ چې دښمن ستړی همیشه ستړی وي، د راحت وخت ونه لري. هغو ویل دا صحیح فکر دی او ته د دغه ساتلې ټولۍ قومندان. نو عبدالله ابن زبیر د مسلمانانو د پهلوانانو څخه یوه ټولۍ جوړه او انتخاب کړه. سبا سهار چې جنگ شروع سو دې ټولۍ په جنگ کې ګډون ونه کړي. تر ماپښینه آرام او راحت کاوه. کم وخت چې ماپښین سو د پخواني عادت سره سم 2 لښکره سره جلا کېږي. په دغه وخت کې ابن زبیر رضی الله تعالی عنه چې د جنگ او کامیابۍ تږی و د خپلو ملګرو انتظار ونه کوي، پر آس پور سو او د روم د لښکر پر طرف ورهي سو. ملګرو چې ولیده چې عبدالله پر ور روان دی هغو هم اسلحو ته ور حمله کړه او پر اسانو سپرېږي. خو عبدالله ابن زبیر تر دوی ډېر د مخه و. هلته د روم لښکر څه شوي ویني چې یو نفر د هغو پر طرف ور روان دی او عبدالله تر اوسه توره د پوښه نه وه راکښلې. توره په پوښ کې په ځړېده. د روم لښکر ولیده چې یو نفر غیر مسلح د دوی پر طرف ور روان دی نو یې نارې کړه قاصد دی، قاصد لار ور ایله کړي. د هغو په خیال د صلح دپاره قاصد ور روان دی، لار یې ور ایله کړه. عبدالله په تعجب کې سو چې خلق جنګ نه کوي. نور هم مخ ته پسې ولاړي تر څو د لښکر شاته د جرجه و خیمې ته ورسېدی. که ګوري جرجه ناستی شراب چښي او منځې نجونې ورته ناستې دي غزلې ورته وایي. دا اوس د لښکر قومندان و. ابن زبیر رضی الله تعالی عنه چې جرجه ته ور ورسېدی توره یې پورته کړه او جرجه یې مړ کړي. رومیان په تعجب کې سوه، ویل دا غدر دی. عبدالله ویل زه قاصد نه وم او ما نه دي ویلي چې زه قاصد یم، فقط تاسې ویل چې قاصد دی. دلته نو رومیان پر ابن زبیر راوګرځېدل او هلته چې مسلمانانو د ابن زبیر د تکبیر نارې واورېدې پوه سوه چې جرجه یې مړ کړي. دوهم وار بیا د مسلمانانو ټوله لښکر حمله شروع کړه. د رومیانو د لښکر توازن ګډوډ سو، مګر اوس ابن زبیر د کفارو د لښکر تر شا یوازې محاصره دی. خو د هغه ځای څخه یې په جنګ شروع وکړه، وهل او وژل کوي تر څو تر ټوله لښکر راووتی او د مسلمانانو و لښکر ته راغلی. هغه په یرموک کې د پلار مجد او شجاعت و خلقو ته ور په یاد کړي او خلقو نارې کړې چې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم قول یې تکراراوه او ویل یې هذا ابن ابیه. دلته نو د روم لښکر سخته ماته وخوړه او په تېښته سوه. بیرته په هغه خپلو کښتیو کې سپرېدل او قسطنطنیې ته تښتېدل. د روم پاچا ته چې دا خبر ورسېدی ډېر په قهر سو چې څنګه زما لښکر شکست خوري. نو یې امر وکړي چې زما ټوله لښکرې دې سره یو ځای سي او دغه زما مات سوی لښکر دې هم بیرته ور وګرځي او پر مسلمانانو دې د کښتیو په واسطه حمله شروع سي.
دا وار یې پر مسلمانانو د کشتیو په واسطه حمله کول او د روم د لشکر قومندان دا وار په خپله هرقل قسطنطین د روم پاچا و. عبدالله ابن سعد ابن ابي سرح ته چې دا خبر ورسېدی نو دی د مسلمانانو سره په خپلو کشتیو او هغه کشتیو کې چې د رومیانو څخه یې په غنیمت اخیستې وې ورسپاره سو او غواړي چې د مخه تر هغه حمله پر وکړي چې قسطنطین او لشکر یې ټونس ته راورسېږي. نو دوه لشکره په دریاب کې سره مخامخ سوه چې دا هغه اولنی بحري جنگ دی چې د اسلام په تاریخ کې پیښیږي او د تاریخ په کتابو کې و دغه جنگ ته معرکة الذات الصواري ویل کیږي او صاریه هغه د کشتۍ ولرګي ته ویل کیږي کم چې د کشتۍ په مابین کې جګ ولاړ وي او هغه بادوان پورې تړلی وي. څرنګه چې د کشتیو عدد ډیر زیات و او دریاب په کشتیو ډک سو په دریاب کې بل شی نه لیدل کېده بې له کشتیو نو خود معرکة الذات الصواري ورته وویل سوه. په هغه وختو کې توپ او توپک نه و نو د جنگ طریقه داسې وه چې یوه کشتۍ به د بلې کشتۍ څنګ او بغل ته ودرېده او حملې به سره کولې وهل په تورو او نیزو وه. خو عبدالله ابن زبیر د قسطنطین و کشتۍ ته متوجه و او ویې کولای سوای چې د هغه و کشتۍ ته ځان ورسوي. خپله کشتۍ یې د هغه د کشتۍ سره وموښلول او د قسطنطین پر کشتۍ یې حملې شروع کړې. ابن زبیر او د هغه ملګرو پر قسطنطین حملې شروع کړې او ویې کولای سوای چې په خپله وده ته ځان ورسوي چې په نتیجه کې قسطنطین زخمی کړي. هغه چې مرګ ولیدی ځان یې و دریاب ته واچاوه. ول اوس خو په کشتۍ کې حتما وژني په دریاب کې خو به لا ځان خلاص کړم نو یې ځان و دریاب ته واچاوه چې دلته د رومیانو یوه بله کشتۍ نږدې وه. هغو قسطنطین و خپلې کشتۍ ته پورته کړي او د رومیانو نو لشکر د شکست په حال کې پر شا په تیښته شروع وکړه چې دا د مسلمانانو اولین بحري جنگ و چې په هغه کې هم لو کامیابي په نصیب سوه او شمالي افریقا یې هم د رومیانو څخه خلاصه کړه چې په دغه لوی جنگ کې د ابن زبیر رضی الله تعالی عنه موقف یا دریځ ډیر مهم او عظیم موقف و. کم وخت چې هلته په ټونس کې حالات آرام او د مسلمانانو د حکم تابع سوه نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه عبدالله ابن زبیر بیرته مدینې منورې ته ورغوښتی ویل ته به دلته زما سره یې. عبدالله ابن زبیر هم مدینې منورې ته ولاړی. په دغه وختو کې هلته په فارس کې سرکشي او بغاوت شروع سو. اگر چې فارس د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وختو کې فتح سوی و خو بیا هم ډیر خلک یې پر هغه خپل مجوسیت پاته وه ټوله نه مسلمانان سوي او ځینې داسې هم وه چې په ښکاره مسلمانان سوي وه خو پټ په زړه کې بیا هم مجوسیان او کافران وه. نو په موقع پسې کتل او په دغه وختو کې بغاوت شروع کړي. عثمان رضی الله تعالی عنه د هغو د خاموشولو دپاره یو لشکر ولېږي او په اول لشکر پسې بل کومکي لشکر ولېږي چې په دغه کومکي لشکر کې عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه هم و. نو عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د هغه کسانو څخه دی چې د فارس د بغاوت په ناکامه کولو کې ګډون کړی دی. بیا چې په جورجستان کې بغاوت شروع سو. جورجستان خو در معلوم دی چې د پخواني شوروي اتحاد څخه په آزاد سوو جمهوریتو کې یو اسلامي جمهوریت دی. بیا یې د جورجستان د بغاوت د خاموشولو دپاره جورجستان ته ولېږي. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه به همیشه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه سره و. په کم ملک کې چې به جنگ یا بغاوت پیښ سو او هلته به کومک ته ضرورت پیدا سو ابن زبیر رضی الله تعالی عنه به ورلېږي. نو دا وار جورجستان ته ولېږل سو او د جورجستان په خاموشولو کې ګډون وکړي او بیا د آسیا د شرق پر طرف نور فتوحات کېدل څو نږدې تر چینه دا فتوحات ورسېدل او ابن زبیر رضی الله تعالی عنه په ډیرو دغه فتوحاتو کې ګډون کړی دی. هر وخت او هر چیرې چې به اسلامي لښکرې و کومک ته اړ سوې عثمان رضی الله تعالی عنه به ابن زبیر هلته ورلېږي او پس له فتح به بیرته مدینې منورې ته راتلی. نو ابن زبیر او د ملګري رضی الله تعالی عنهم اجمعین
یوه جاهزه او آماده ټولۍ وه چې په هر ځای هره منطقه او هر وخت کې د جنگ دپاره حاضر او آماده وه او د دغه ټولۍ قومنداني همیشه د ابن زبیر رضی الله تعالی عنه پر غاړه وه. دا حالاتو دوام درلودی تر څو چې د هجرت په 34 کال کې ډېر لوی واقعات پیښ شوه. هغه واقعات چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د وژلو او شهادت فتنه ورته ویل کېږي. د دغې فتنې مقدمات یوه سړي شروع کړه چې نوم یې عبدالله ابن سبا و او په ابن سودا سره مشهوره و، یعنی د تورې زوی، ځکه مور یې توره وه. دا سړی په یمن کې د صنعا د یهودیانو څخه و چې په ښکاره اسلام راوړي، خو دننه په زړه کې کافر او یهودي و. ده ولیده چې اسلام کامیابه دین دی، په سرعت سره نشریږي، ښار پس له ښاره و اسلام ته داخلیږي او څوک یې مخنیوی نشي کولی. او ابن سودا د دې وضع څخه نه راځي، نو ویل د دې دین مخنیوی په بل شي نه کېږي بې له دې څخه چې په خپله په مسلمانانو کې دننه فتنه جوړه نه شي. څرنګه چې ابن سودا مجرم، فتنه انګیزه او خبیث سړی و، نو یې د دغه فتنې جوړولو دپاره خپل ځان وقف کړي او ځان یې د دې دپاره آماده کړي چې د مسلمانانو په مځکه کې شبهات او فتنې نشر کړي. او اوله شروع یې د مدینې منورې څخه وکړه. ویل که مې وکولای سوای چې مدینه منوره خرابه کم، کار مې په کامیابۍ پای ته ورساوه. نو مدینې منورې ته ولاړی، ډېر کوښښ یې وکړي چې خپلې شبهې او فاسد فکرونه په مدینه منوره کې نشر کړي، مګر کله د دا کار کولای سوای؟ مدینه منوره په علماو ډکه وه، مدینه منوره د اسلام مرکز و، هلته واقعي او اصل اسلام حاکم و، نو یې هیڅ ونه کړه. دا یې په قدرت کې نه وه چې څه دې وکړي. هر وخت چې به د شبهې خبره وکړه، علماو به رد او جواب وایه. نو ابن سودا په ټوله مدینه منوره کې فقط یو نفر هم نه کوي پیدا چې د ده و خبرو ته دې غوږ ونیسي. هر وخت چې به د شبهې یوه خبره وکړه، علماو به جواب ووایه. په مدینه منوره کې یو نفر هم د ځان ملګری نه کوي پیدا. تاسې د علم و اهمیت ته وګورئ چې علم څنګه څوک د انحراف څخه ساتي. ابن سودا چې د مدینې منورې د خرابولو او فاسدولو څخه ناامیده سو، نو شام ته ولاړی. د شام والی معاویه ابن ابي سفیان رضی الله تعالی عنه او معاویه د عربو د پوهانو او هوښیارانو څخه و. که به چیرې خلقو د عربو هوښیاران او پوهان حسابلی، د معاویه او عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنهما نومونه به خامخا پکښې یادول، مګر عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه تر معاویه هم ذکي او هوښیار و. کم وخت چې عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د مصر د ولایت څخه معزول سو، نو شام ته ولاړی او هلته د معاویه رضی الله تعالی عنه مشاور او وزیر و. نو اوس په شام کې عمرو او معاویه رضی الله تعالی عنهما دواړه سره یو ځای وه. د دوی تر هوښیارۍ پورې یوه قصه ده. وایي یوه ورځ عمرو، معاویه رضی الله تعالی عنهما او نور خلق په مجلس کې سره ناست وه. خبره تر ادب، فصاحت او هوښیارانو پورې یاده سوه. خلق ورته ویل تاسې دوه د عربو د هوښیارانو څخه یاست. خو معاویه و عمر ته ویل زه تر تا ذکي یم. عمر ورته ویل یا امیر المؤمنین، که دې خوښه وي زه به خپل ذکاوت ښکاره کړم. معاویه ویل راښکاره یې که؟ عمر ویل دغه خلق چې دلته ناست دي ویې باسه. معاویه رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې ټول حاضرین دې ووځي. هغه هم ټوله ووته. په مجلس کې بې له عمرو او معاویه رضی الله تعالی عنهما څخه بل څوک نه سوه پاته. عمرو و معاویه ته ویل غوږ رانږدې کړه چې یوه پټه خبر درته وکړم. معاویه رضی الله تعالی عنه هم غوږ ورنږدې کړي. عمرو ورته ویل یا امیر المؤمنین، غوږ دې پر څه رانږدې کړي؟ او زه ولې په غوږ کې پټه خبر درته کوم، حال دا چې په کوټه کې هیڅوک نسته. نو ویل دا خو یې شروع وه چې خطا مې ایستلې، تر اوسه مې په نورو کارو شروع نه ده کړې. مقصد دا چې دغه دوه نفره ډېر ذکي او هوښیاران وه. د دوی په وجود کې هیڅ وخت په شام کې فتنه نه ده جوړه سوې. معاویه رضی الله تعالی عنه د مخه تر دې چې خلیفه او امیر المؤمنین سي 60 کاله د شام والی و، او پس له هغه څخه چې خلیفه سو بیا هم نور 60 کاله په شام کې و چې امیر المؤمنین هم و. نو ټوله 40 کاله سوه چې معاویه رضی الله تعالی عنه د شام حاکم و. او په دغه ټوله موده کې
په شام کې یوه فتنه هم نسوه جوړه، یوه فتنه حتی یوه نفر هم په دا 40 کاله کې په شام کې مخالفت نه دی کړی. دا څونه پوهې، تدبر او څنګه سیاست. نو ابن سودا شام ته ولاړ، هلته هم یو نفر د ځان ملګری نه کوي پیدا. معاویه رضی الله تعالی عنه د ملت د حاله با خبره وو، هیڅ داسې واقعه نه پیښېده چې دی دې نه وي په خبر. نو ابن سودا شام هم پرېښاوه او کوفې ته ولاړ. ویلې ده چې کوفه په فتنو ډکه ده، هلته هره ورځ یوه په بله پسې فتنې پیښېدې. نو ځکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په خپل خلافت کې هلته په کوفه کې مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه والی مقرره کړی وو. او تاسو ته معلومه ده چې مغیره ډیر شدید سړی وو. نو د عمر رضی الله تعالی عنه په وختو کې یوې فتنې هم نسوای کولای چې ځان ښکاره کړي. دغه عبد الله ابن سبا د فتنو او شبهاتو شروع اصلا په پخوا کې د یو نفر څخه سوی و چې اسیبیغ ورته ویل کېده، چې دا نفر د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت او د عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه د ولایت په وختو کې په مصر کې پیدا سو. دغه اسیبیغ دغه خبرې کولې او عبد الله ابن سبا دغه څخه زده کړې وې او اوس یې نشرولې. خو اسیبیغ د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سره یو کیسه لري. هغه داسې اسیبیغ چې په مصر کې وو او د مسلمانانو په مابین کې شبهات نشرول، د هغه شبهات ډېر عجب وو. یو د هغو څخه دا وو، خلقو ته به ویل چې عیسی بیرته دنیا ته راتلونکی دی، خلقو به ویل هو. بیا به ویل محمد صلی الله علیه و آله وسلم بیرته دنیا ته راتلونکی دی، خلقو به ویل یا. اسیبیغ به ویل یا څرنګه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم تر عیسی علیه السلام په درجه کې افضل دی، نو دی هم خامخا راتلونکی دی. او الله عز وجل دغه خبره په قرآن مجید کې ذکر کړې ده چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم بیا راتلونکی دی. او فرمایي ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد، چې دا د سوره القصص 15 نمبر آیات دی. او اسیبیغ یې ترجمه مخالفه کول او ویل محمد صلی الله علیه و آله وسلم راتلونکی دی، چې دا یوه د هغو شبهاتو څخه وه چې اسیبیغ به د خلقو په مابین کې نشرولې. څرنګه چې د مصر خلق جدید الاسلام وه او هلته داسې خاص عالم نه و چې د جواب دی ورکړي، نو دا خبر و عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه ته ورسېدی او هغه د اسیبیغ خبرې واورېدې. اریان سو چې په دغه سړي څه وکړي. اول وار دی چې یو نفر داسې خبرې کوي، نو یې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږي چې زموږ سره یو نفر پیدا سوی دی، داسې او داسې خبرې کوي او موږ نه پوهېږو چې څنګه جواب یې ووایو، نو موږ په ده څه وکړو. عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه ورته ولیکل چې زما د دغه خط په رسېدو په اوله قافله کې اسیبیغ ما ته راولېږه. په هغه وختو کې د ډاګ او خبر رسولو دپاره دا عادت و چې هره ورځ به یا یوه ورځ نه بله ورځ د ولایاتو څخه یوه قافله مدینې منورې ته راتله، چې په هغه کې به د خلقو او حکومتي خطونه او بعضې نور شیان هم و، او په عین حال کې به د مرکز او ولایاتو په مابین کې ارتباط هم موجود و، او د مرکز د خوا هم په دغه شکل ولایاتو ته قافلې لیږل کېدې. نو عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه په اوله قافله کې اسیبیغ مدینې منورې ته راولېږي. قافله مدینې منورې ته راورسېده او د قافلې مشر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ورغی او ویل موږ د مصر څخه راورسېدلو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل اسیبیغ در سره دی؟ ویل هو. ویل والله که در څخه وتښتېدی در څخه ولاړی تا ته به د هغه جزا درکم. د قافلې مشر وبېرېدی، ولاړی او اسیبیغ یې راوستی. عمر رضی الله تعالی عنه د صحابه کرامو مشران راټول کړه، ټوله ناست یې. و سړي ته ویل ته اسیبیغ یې؟ هغه ویل هو. ویل ته داسې پوښتنې کوې؟ ویل هو. او داسې پوښتنې کوې؟ ویل هو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ویل نور څه وایه؟ هغه ویل داسې او داسې. عمر رضی الله تعالی عنه ویل نورې پوښتنې هم لرې؟ ویل یا. او بیا اسیبیغ ویل یا امیر المؤمنین زما د دغه پوښتنو جوابونه راته وایې؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل هو. او غږ یې کړه یا جلاد وهه. جلاد هم د اسیبیغ په وهلو شروع وکړه، او عادت داسې وو چې جلاد به تر هغو وهل کول چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل بس
او نن هیڅ نور ته وایي چې بس ده، واهه تر هغو یې واهه چې د اوسیبیغ د ملا پوست ټوله وشوړېدی او شایه ټوله سرې غوښې سوه. بیا نو عمر رضی الله تعالی عنه وویل بویځي او علاج یې وکړي. خلقو بوتي او د اوسیبیغ علاج کیږي تر څو چې زخمونه یې جوړ سو. بیا یو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته راوستی. عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل جوړ سوې؟ ویل هو. عمر رضی الله تعالی عنه نارې کړه یا جلاد وهیه. بیا یې دونه وواهه چې د ملا پوست یې واوښتی، غوښې ښکاره سوې او ویل بویځي علاج یې وکړي. بیا یې علاج کېدی، کم وخت چې جوړ سو بیا یې راوستی. عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل جوړ سوې؟ ویل هو. بیا عمر رضی الله تعالی عنه غږ کړه یا جلاد وهیه. بیا یې دونه وواهه چې ملا یې سرې غوښې سوه او ویل بویځي علاج یې وکړي. اوسیبیغ یې بوتي او علاج یې کېدی تر څو چې جوړ سو. بیا یو عمر رضی الله تعالی عنه ته راوستی. ویل جوړ سوې؟ ویل هو. عمر رضی الله تعالی عنه غږ کړه ویل یا جلاد وهیه. اوسیبیغ په زاریو سو. ویل یا امیر المؤمنین که غواړې چې مړ مې که خو د دغه وهلو طاقت نه لرم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته ویل پس له نن څخه بیا د دغسې شبهاتو او د فتنو د خبرو پوښتنې کوې؟ اوسیبیغ ویل په والله پس له نن څخه به بیا د دغسې خبرې پر خوله رانه وړم. عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل ځه کوفې ته ولاړ. اوسیبیغ ویل کورنۍ او اولاد مې په مصر کې دي. ویل یا کوفې ته به ځې. اوسیبیغ ویل ولې کوفه؟ عمر رضی الله تعالی عنه ویل هلته یو امیر دی چې د هغه په ولایت کې فتنه سر نسی پورته کولای، چې هغه مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه. هغه مغیره چې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم شخصي محافظ یا باډیګارد و، ډېر زیږ او سخت طبیعت سړی و. د مخه تر دې چې مسلمان سي قاتل، سفاک او لارې نیونکی و. او اوس هغه د کوفې والي دی چې مخلص صادق مسلمان او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری او محافظ و. دې امکان نه درلودی چې منافق یا فتنه انګیزه څوک دی سر ځینې راپورته کړي. نو اوسیبیغ یې کوفې ته فراره کړي چې هلته د مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه تر ولایت لاندې وي. او اوسیبیغ بیا هیڅ کله د فتنو په خبرو خوله نه ده پورې کړې. حتی کم وخت چې فتنې ښکاره سوې، خوارج پیدا سوه. هغه خوارج چې د ابن سبا خبرې تکرارولې او د ابن سبا خبرې عینا هغه د اوسیبیغ خبرې وې. نو چې خوارج پیدا سوه، اوسیبیغ لا ژوندی و. خلک ورته راغله ویل یا اوسیبیغ داسې ډله پیدا سوې ده چې هغه ستا خبرې کوي. اوس یوازې ته نه یې بلکې لوی ډله او پوره لښکر دی چې ستا خبرې کوي. نو ولې ته د هغو نه ملګری کېږې؟ اوسیبیغ شا وګرول، هغه وهلې ور په یاد سوه. ویل ادبني رجل صالح، یعنی یو صالح سړي ماته درس راکوي. په والله زه به د دغو خلقو ملګری نسم. ورونو پاته قصه به د اسلامي تاریخ په 2 نمبر پته کې واورئ ان شاء الله تعالی. والسلام علیکم ورحمة